اوریدونکي دی لومړی خو درته دا د تیر شوي اختر مبارکي یو ځل بیا وایم او الله دې وکړي چې دغه د اختر شپې ورځې مو په خیر او په امن کې تېرې کړې وي. له یو څو مودې وروسته زه راغلم په دغه وخت کې په پاکستان کې ډېر بدلون راغلی دی، ځکه مخکې ما چې دغه لایو بندو د هغې څخه مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلو چې آیا پنجابي آرمي غواړي چې د عمران خان حکومت برطرف کړي او که نه. بیا هغې ته ما په هغه وخت کې جواب ورکړی چې کېدلی شي پنجابي آرمي د پاکستان دغه د عمران خان حکومت دا بدل کړي او د دې پر ځای باندې بل یو داسې حکومت راوړي چې د غرب او خپله د پنجابي آرمي په ګټو باندې خپله د عمران خان حکومت چې دا خپله هم دغه د پنجابي آرمي سره کړی و، هغه خوښ کړی و او په حکومت کې راوړی و، ځکه هلته چې که انتخابات کېږي او که یا د انتخابات د لارې څوک په قدرت کې راځي او که د مارشل لا د لارې راځي، هغه باید د پنجابي آرمي په هغې کې ډېر غټ لاس وي. خو بیا دغه آرمي چې ده د پنجاب دا ما همیشه ویلي دي دا د انګریزانو د لاس لاندې کار کوي او پنجابیان هغوی یو ډېر ځیرک او خیر قوم دی. هغوی په دې هم خوشحاله دي که چېرته پنجابیان خپله د انګریزانو غلامي کوي نو بیا دغه نور قومونه چې دي دا بیا دوی غلامان ساتي، لکه پښتانه دغه شولو، دا سندیان شولو یا بلوچان شولو، نو بیا دا دوی په غلامۍ کې دي. نو بیا هم دوی داسې وایي چې که خیر که موږ دې وختونو کې خو یو ملک هم داسې چې دی هغه خپل مختار نه دی، آزاد نه دی، باید یو بل قدرتمند ملک چې د هغې د اثر لاندې وي. نو دوی خو بیا دا فکر کوي چې ځکه موږ هر څنګه یو خو بیا هم د پنجاب په لاس کې حکومت دی او که موږ د انګریزانو غلامي کوو او یا د امریکایانو غلامي کوو، ځکه انګریز خو په دې وخت کې بیا دا خو لومړی د پاکستان حکومت خپل انګریزانو په هغه وخت کې په دې خاطر باندې د بفر زون په خاطر باندې دا هېواد منځته راوړی او په دې کې بیا خپلې ګټې خوندي کولې. خو دا چې بیا په هغه وخت کې چې ګریټ برټن چې ورته ویل هغه بیا ډېر وړوکی شو او هغه بیا دغه چې دی خپله انګریزان چې د دې نسل امریکې ته تللی و، بیا هلته خپله هغه هم د نسل چې دي ډېر چې دي هغه پکې انګریزان دي او ژبه هم انګریزي ده. نو بیا دوی چې دی پاکستان هغوی ته ور تسلیم کړو، که حواله یې وکړه ورته. بیا همدغه چې دي د انګریزانو په وخت کې دغه ایس آی هم جوړه شوله، انګریزانو بله دغه ایس آی جوړه کړه. لومړی چې کله پاکستان جوړېدو نو د هغې نه وروسته تقریبا تر 3 کالو پورې د هغوی دغه آرمي چیف چې ورته وایي یا د فوج کوم مشري چې وه هغه خپله د انګریزانو په لاس کې وه. بیا هماغوی چې دغه ایس آی هم هغوی جوړه کړه، ځکه دا صرف او صرف دغه د غرب دغه ساتي ګټې خوندي ساتي. دوی همیشه د غرب د ګټو دپاره کار کړی، خو ورسره د پنجاب ګټې خوندي کړي دي او د پنجاب د ګټو د خوندي کولو په خاطر باندې دغه نور قومونه لکه پښتانه، بلوچ، بنګالیان چې په هغه وخت کې دوی د لاس لاندې او سندیان دا یې ټکولي هم دي او د دوی د سرونو سودا هم کړې ده، خو دوی په ډالر ګټلي دي. خو دغه قومونه چې دغه وړوکي قومونه دي دوی په دې باندې نه پوهېږي. ما همیشه دا خبره کړې ده او همیشه هماغه چې د پنجاب نصاب او د پنجاب میډیا ورته څه وایي دوی په یقین کوي. اوس دوی ته لږه جوته شوله چې واقعا چې پاکستان چې دی دا د امریکې غلام دی، ځکه ځینې هغه د پی ټي آی دې کې ډېر ګلخانان هم و، دا د پی ټي آی تحریک انصاف چې ورته وایي دې کې ډېر ګلخانان به او دوی داسې فکر کوي چې پاکستان یو اتمي قوه دی، نو دا یو خودمختار او آزاد حکومت دی او دا یو ډېر طاقتور حکومت دی. هغوی ته ما په وخت هم دا ویله که چېرته پاکستان اتمي سلام لري خو هغه هم کنټرول یې د امریکې په لاس کې دی او بیا وروسته د پنجاب په لاس کې دی، نو ته پرې ولې غری؟ ته خو F-14 تیارې هم لري، تا پرې ولي او مخکې پرې همدغه خپل بنګالي مسلمانان ویشتل. نو دې کې خو لکه نه پښتنو ته کومه ګټه شته او نه ته چې پرې دومره افتخار یا ویاړ کې نه پکې ستا دومره ګټه شته، بلکې څومره چې د پنجابي آرمي قوي کېږي هغومره به ته نور هم د غلامۍ طرف ته ځې. هغوی چې کله کله یو نیم پښتون ګوند یا پښتون پارټي چې ده د پښتنو د کم وخت کې د پښتنو د حقوق دپاره غږ کوي، بیا به هغه چې دی که کوي هم داسې قوي سزا به ورته ورکوي چې بیا به هغه هم نشي کولی. نو دا خو دغه مسله ده. زه
ما سره ځینې ویډیوګانې ما ویل زه په هغې باندې خبرې وکړم، خو چې ما ولیدل تر اوسه پورې زما د فیسبوک پاڼه هغه چې کوم یو نه به زه هغه پیج چې دی هغې نه به زه په ژوندۍ بڼه راتلم، نو هغه چې دی تر اوسه پورې لا ریسټرکټډ دی، ځکه په هغې باندې ډېر رپورټونه شوي او په هغې کې ځینې ویډیوګانې وې چې بیا د فیسبوک د لارې ما ته دغه راکړي وو، څو د پختارونو راکړي وو چې لکه دغه شان د ویډیوګانې یا دغه شان خپرونې مه کوه، خو هغه ما بیا هم کولې ځکه د خپلو پښتنو په خاطر باندې ما هغه خپرونو ته دوام ورکړو. ما هغه و چې بیا دغه زما هغه پاڼه چې هغې کې ما سره ډېر فالوورز وو هغه بیا ریسټرکټډ کړه، نو تقریبا هغې کې یو څو ورځې نور هم پاتې دي، نو بیا زه خپله هم هغه په ژوندۍ بڼه به کم راتلم. انشاءالله تعالی له دې وروسته به بیا کوشش کوو هغه وخت په ختمېدو دی بیا به په منظم ډول باندې راځو او خپلو هغه خپرونو ته به دوام ورکوو. نو زه ګورم که چېرته دغه ویډیو به زه پلی کړم، که چېرته هغه پلی شوله نو بیا به زه خپلو خبرو ته دوام ورکړم او زه وګورم چې تاسو به دا ویډیو وګورئ او زه بیا په دې کې ګورم آیا دغه کار کوي، دغه زما فیسبوک پاڼې ته دغه ژوندۍ بڼه باندې دا پروګرام ځي که نه ځي. تاسو ته دا ویډیو پلی کوم بیا زه ګورم چې څه کېږي. راځئ چې لوی افغانستان شو سره، راځئ چې لوی افغانستان شو سره، په لر او بر کې یو افغان شو سره، یو افغان شو سره، د احمدشاه بابا را پاتې وطن یو ځل چې بیا یې واکداران شو سره، یو ځل چې بیا یې واکداران شو سره، په لر او بر کې یو افغان شو سره، په لر او بر کې یو افغان شو سره. मुल्ला ज़ईफ तालिबान का एम्बेसडर था, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक उसको प्रोटेक्शन थी, उन्होंने उसके बावजूद पकड़ा दिया, उनको ग्वांटानामो बे में भेज दिया, हमारे मुल्क से लोगों को उठा उठा के ले गए, हम जंग उनकी लड़ रहे हैं और दुश्मन हम ही बने हुए हैं, 400 ड्रोन अटैक्स करवा दिए, कबायली इलाके को उजाड़ दिया. बड़े टार्जन है आप, एटमी रियासत हैं आप, आपके मुल्क की सरहदों को पामाल करके एबटाबाद ऑपरेशन होता है, क्या कर लिया आपने? आपके मुल्क में मुदाखलत क्यों नहीं होगी? क्या कर रही हैं आप? आपके मुल्क की कौन सी सड़क है जो आपने खुद अपने पैसों से बनाई है? IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांग करके आपका वजीर आजम और गवर्नर हाउस चलता है, ऐवान सदर चलता है, जिसमें बैठ करके ये नौरतन आपके सीने पर मूंग डलते हैं. आप अजीब किस्म की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बातें कर रहे हैं. په دې کې ما خبره دویم وکړه لکه چې دوی ویل چې تاسو وایئ چې پاکستان یو اتومي قوت دی، وایي دا داسې نه ده ځکه چې پاکستان باندې لکه همیشه دغه نور قوي هیوادونه چې دي د دوی واکداري ده هم د هغې د پیسو او د هغوی د مرستې په زور باندې دا هیواد چې دی دا ودان دی او جوړ دی، او دلته چې دا کوم سړکونه جوړېږي دا هم چې جوړېږي دا د هغوی په مرسته او امداد باندې جوړېږي. نو دا لکه یو خو بله خبره دا هم ده لکه که خپله موږ دغه شو دیو کله کله وایي چې لکه اوس عمران خان دا وایي چې دغه د اوسنی حکومت یعنې چې د شهباز شریف چې کوم حکومت دی وایي دا امپورټډ دی، نه دا د امریکا په واسطه باندې جوړ شوی اوس یو حکومت دی. خو بیا لکه که دې ته یو سوال پیدا کېږي چې د امریکا په واسطه باندې جوړېدو او تاسو وایئ چې موږ د نړۍ یو قوي فوج لرو یا فوز لرو یا آرمي لرو چې هغه پنجابي آرمي ده، نو بیا دغه آرمي په موجودیت کې څنګه ستاسې حکومت چې دی تاسو ته یا امریکا یا غربیان جوړوي؟ خو دغه تاسو که سوچ وکړئ خاص کر ګل خانان خو همدغه د پنجابي فوج چې دی خو دا همدغه د امریکا د قبضې یا د هغې د واکدارۍ لاندې دی او همدغه فوج چې هغوی ورته څه وایي هماغه پرې کوي. بیا دلته یوه بله ویډیو هم ده چې هغې کې خپله حمید ګل ویلي جنرال چې زه خو په هغه وخت کې آرمي چیف د فوج واکداري یا مشري یا سپه سالاري وایي دا یې ما ته راکوله، خو دې خاطر باندې چې په دې کې د امریکا پکې رضایت نه و، نو وایي زه هغه دغه چې و هغه به لکه آرمي چیف یا د فوج مشر نه شم او زما په ځای باندې
په هغه کې اسلم بیک کو څوک بیا هغه د فوز مشر شو. خو هر څومره چې ګل خانانو ته موږ دا خبره کوله دوی نه منله. خو اوس دې کې بله خبره راځي چې د شهباز شریف او د عمران خان په حکومتونو کې لکه غوره کوم دی. خو اصل مسله داسې ده که هر حکومت راځي په دې باندې خو لکه مخکې مو ویلي چې هغه هم دغه د پنجاب فوج راولي او د هغوی د ګټو دپاره کار کوي. د پښتون که د شهباز شریف حکومت هم د پښتنو په کې هېڅ ګټه نشته دی، که د عمران خان حکومت په دې کې هم د پښتنو هېڅ ګټه نشته. که د عمران خان په حکومت کې یو څه پښتانه زیات وو خو هغې هم د پنجابي ګټو دپاره کار کوي. ځکه لکه ما مخکې چې ویلي چې د پنجاب خلک په دې باندې خوشحاله دي چې که دوی د امریکا یا د انګریزانو غلامي کوي خو بیا د دوی دغه پښتانه نور قومونه غلامان کړي. بیا په دې کې پښتنو سیندیانو او بلوچانو کې هغه ایلیټ کلاس چې ورته دوی وایي چې هغه په حکومت کې یا په فوج کې مې یو څه واګي ولا ورکړي، هغه بیا په دې خوشحاله دي خیر دی که موږ د پنجاب غلامي کوو خو بیا ته هغه خپل هغه د منطقي هغه د سیمې پښتانه بیا د زموږ غلامان دي او موږ بیا په هغې باندې لږ بیا د غوره یو. نو دغه خرج شوي پښتانه چې د پنجاب د واکدارۍ لاندې په خپلو پښتنو باندې حکومت کوي دا بې ضمیره پښتانه دي او دوی د خپلو صوبې د خپلو پښتون ولس د ژبې قرباني ورکړې ده، دغه لږ اقتدار په خاطر باندې د خپل ولس د وسایلو قرباني ورکړې ده، د خپل افغان ملت د یووالي قرباني دوی ورکړې ده. نو په هغې په بدله کې بیا دوی پنجابي آرمي په خپله غلامۍ کې قبول کړي دي او دوی ته بیا دغه په خپله د پښتنو په سیمه باندې دوی واکداران کړي دي. لکه څنګه چې د خوشحال خان بابا لکه دوه نسله چې وو هغوی د مغولو په غلامۍ کې بیا په نورو پښتنو باندې ظلم کو او بیا ته هم دغه مغولو په هغه کې چې واکدارانو هغوی بیا ته په همدې پښتنو باندې مقرر کړي. نو هغه په دې خوشحاله چې زه خو موږ بیا ته بیا که د مغولو دغه کوو غلامي کوو نو بیا ته په خپل پښتون ولس باندې واکداران یې. بیا چې کله خوشحال بابا زه همیشه دا خبره کوم بندي کو اورنګزیب عالمګیر نو په هغې ته بیا په هغه زندان یا بندیخانه کې یا هغه زندان کې ورته بیا دا جوته شوله چې د پردی که هر څومره غلامي وکړو نو پردی قوم دی هغه موږ نه خپلی او نه موږ خپلیږو. موږ په خپله دغه د درې نسلو څخه د مغولو د حکمرانۍ دپاره خپل پښتانه ووژل او د خپلو پښتنو سیمه واک چې دی او وسایل دا ما وخت کې په مغولو ته حواله کړو. نو په هغه و چې بیا دغه احساس په خوشحال بابا کې پیدا شو او د خپلې ازادۍ او د پښتنو د ازادۍ دپاره بیا مبارزه وکړه. خو هغه چې څومره په خپله مبارزه کې کامیابه شو یا نه شو خو بیا هم پښتانه یووالي ته راوغوښتله، پښتانه یو ملت جوړونې ته راوغوښتل او د خپلې خاورې او د سیمې د ازادۍ دپاره یې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې. ځکه خو اوس لکه د خوشحال خان خټک د پښتنو د بابا په نوم باندې هغه د پښتانه د خپل بابا په نوم یادوي، مګر هغه دغه دوه نسله چې نور دي د هغې څوک لکه په هغه قدر او په هغه دغه ورته نه ګوري پښتانه. هغه په دې پوهېدل چې هغه د پښتنو مشران نو په اصل کې د بل چا د طرف نه مقرر شوي او د بل چا د ګټو دپاره کار کوي. همداسې اوس دغه کوم پښتانه چې دي که هغه په هر ګوند کې هغه هماغه د پنجاب د ګټو دپاره کار کوي او هغه مجبوره دي چې دا وکړي ځکه چې که قدرت کې پاتې کېدل غواړي ما د هغې غلامي به کوي. او هر سړی چې دی هر پښتون هغه اجتماع ته نه ګوري لکه خپلې ټولنې ته او د ټولنې د ګټو دپاره کار نه کوي، هغه صرف د خپل جیب او د خپل اقتدار او د خپل شهرت دپاره کار کوي. نو دغه همدغه ده چې پښتانه چې دي تلې لکه د بل لپاره چې کار کوي نو بیا همداسې ژبه هم غلامه پاتې ده او خپل هم په پښتونخوا کې تر اوسه پورې لا غلامان پاتې دي خو دوی په دې خپلې غلامۍ باندې نه پوهېږي. الله دې رحم وکړي چې پښتانه خپله عصري ازادي ترلاسه کړي، لوی افغانستان جوړ شي او د پښتنو په سیمه باندې د پښتو ژبه واکمنه شي. مرګورو زه به انشاءالله تعالی په همدې باندې به موږ خپل نور پروګرامونه هم کوو. دې کې اصلا لکه زما موخه چې کومه ده یا زما کوم هدف چې دی ټارګټ هغه دا دی چې لومړی په پښتنو کې د پښتونولۍ شعور بیداره کول دي، پښتنو ته دا ښودل دي چې د خپلې ژبې سره مینه وکړي، په خپله خاوره خپله ژبه واکمنه کړي. که چېرته په پښتونخوا کې پښتو ژبه واکمنه وي اوس به هغوی د پنجاب په غلامۍ کې دومره وخت نه تېرولی ځکه دې کې بیا هغه نیشنلیزم خپله پیدا کېدو. نو اوس به وخته لوی افغانستان جوړوي لکه څنګه چې
جرمني بیرته یو شوله او ځکه چې د هغوی هغه ژبه ژوندۍ وه او په هغې کې دا احساس و چې قوم یو جرمن قوم دی دا باید دې کې یووالی راشي. خو بیا په لوی افغانستان کې په افغانستان کې چې اوس موږ سره کوم قومونه دي دویم پکې ګټه ده ځکه چې د لوی افغانستان جوړ شي زمونږ بهر ته لاره پیدا کېږي. دې کې زمونږ د ټولو اقتصادي ګټې دي ځکه اوس موږ افغانستان په وچه کې یو راګیر هېواد دی. موږ هغه کوم تجارتي اړیکې چې دي یا کوم تجارت چې کوو هغه همیشه نورو ته لکه کوم څوک چې دغه بهر لري لکه ایران او په دغه سیمه کې اوس بلوچستان دی چې بلوچستان باندې د پنجاب حکومت واکمني ده نو د هغې د اثر لاندې دی نو څه پاتې شي چې ورته بیا پنجاب جوړې ماښانته کېږي. نو ځکه موږ همیشه چې کله څه مسله راشي د هېوادونو سره دوی زر زموږ هغه تجارتي لارې بندوي چې بیا په افغانستان کې قیمتي هم راځي او موږ ته ډېر مشکلات پیدا کوي. نو د دې لپاره که چې د لوی افغانستان جوړ شي دغه د افغانستان ټولو قومونو ته پکې ګټه ده. او بیا خو پښتانه داسې دي چې لکه د نورو د ژبو لکه دغه هم نه کوي استحصال هم نه کوي او د نورو قومونو استحصال هم نه کوي. هغه هر قوم ته خپل حق ورکوي. مګر پنجابي بیا داسې نه دی ځکه پنجابي د پاکستاني قوم د یو جوړولو په خاطر باندې دغه نورې ژبې چې دي دا وجني. بنګالي ژبه وجله خو بنګالیانو په دې باندې پوهېدل نو هغې د خپلې ژبې د ازادۍ په خاطر باندې ټول بنګال آزاد. مګر دغه نور واړه قومونه بلوچان په دې باندې پوهېږي ځکه هغوی خپله دا مبارزه چې کوي ځکه هغه په دې خبر دي چې د هغوی نفوس کم دی او په د پاکستان باندې چې دی چې لکه د پاکستان په خاوره کې 45% خاوره چې ده د پاکستان د نقشه چې جوړه ده یا جغرافیه چې جوړه ده په دې کې 45% خاوره چې ده د بلوچستان ده خو نفوس په لحاظ باندې هغوی 8% هم نه دي. نو دې په خاطر باندې چې کله سیپیک جوړېدو نو دغه بلوچان په دې باندې پوهېدل که چېرته سیپیک جوړ شي نو دلته به دوی کې خو پاکستان یا پنجاب محروم ساتري د تعلیم په لحاظ پارس لحاظ باندې نو دلته به پنجابیان د کار کولو لپاره راځي او هغه په دومره تعداد کې راشي چې د بلوچو اکثریت بخپله د بلوچو په سیمه باندې هغه په اقلیت باندې بدل شي. وجه دغه د بلوچان لا بیا لکه خوشحاله دي چې دا زموږ صوبه ده نو بیا به د دې صوبې هغه اوس چې دا کوم ازادي غواړي یا کوم فشار په پنجابیان راوړي بیا به پیغام نشي راوړی ځکه ته وسم د ماینه زیات دغه شي ده پنجابیان چې لکه څنګه چې په کراچۍ کې لکه څومره ماجر چې راغله هغه ځای په ځای شولو سیندیان چې کله هم د سیند د ازادۍ غږ کوي نو هلته دوی د پنجابي آرمي دغه ځای هغه ماجرو ته چې د هند راغلي هغه ولمسوي هغې ته پیسې ورکړي هغوی بیا وایي چې موږ کراچۍ او حیدرآباد ازادول غواړو ځکه دې په خاطر باندې چې موږ خو سیندیان یو. بیا یو وخت چې کله ماجرو ازادي غوښتله نو بیا د هغه ځای نه دغه پې فشار راوړو دغه د ماجرو چې ازادي غوښتله نو بیا دوی دغه د پښتنو قبایلي منطقې بمبار کړي ځینې ډېر پښتانه لاړه هلته په کراچۍ کې میشت شولو. هماغه وجه وه چې هلته اوس کله ماجر هم ازادي نشي غوښتلی ځکه چې سم نیم نه اوس په خپله کراچۍ ښار کې پښتانه زیات دي نو هغه ښار یې مخلوطه کړو اوس هغه د چا ښار نه دی نو بیا به هم پرې د پنجاب حکومت وي ځکه هغه د یو قوم په لحاظ باندې اوس هغوی ازادي نه غواړي. باقي پاک سیند که ازادي هم غواړي وبیا غواړي خو کراچۍ او حیدرآباد چې دی دا یې وله خرابه کړه. نو بلوچان هم دې په خاطر باندې خپله ازادي غواړي. په دې به موږ بار بار خبرې کوو تر څو پورې چې لوی افغانستان جوړ شوی نه وي پښتنو کې یووالی نه وي راغلی او د پښتنو په سیمه باندې پښتو ژبه واکمنه شوې نه وي انشاءالله تعالی تر څو پورې چې زه خپله باندې ژوندی یم زه همدغه خپل پروګرامونو ته به دوام ورکوم او د پښتنو کې به دا شعور بیدارول غواړم چې د لوی افغانستان او د پښتو ژبې د حاکمیت دپاره دوی کار وکړي. نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. د لوی الله جل جلاله